حقیقي ژوند که تېرول غواړې هغه په قرآن او حدیث کې دننه دی او که دغه ژوند وی د عام نو دا خو زناور هم تېروي څاروي هم تېروي کافران هم تېروي خو ژوند اصل ژوند هغه دی چې یو سړی د الله سره تېر کړي یو سړی د الله د کتاب سره ژوند تېر کړي د پیغمبر د حدیثونو سره ژوند تېر کړي د دین سره ژوند تېر کړي دا اصل ژوند دی او حقیقي ژوند دی چې هغه خپل اصل ژوند پې آباد کړي چې هغه به د آخرت ژوند دی ځکه به په آخرت کې بیا ارمان به څه کوي وی به چې قدمت لحیاتي ارمان چې د دې ژوند دپاره ما څه کړی نو ګوره دا فایده ما تاسو ته مخکې ذکر کړی و چې آخرت ته څه وي ژوند یې ورته ووایه دنیا ته ژوند ونه وي دا بې اعتباره ژوند دی بې اعتباره والله که په ټماټر به د یقین او اعتماد وشي خو د انسان په دې ژوند نشته او داسې لګیا دي دا بعض ته به چې بس دوی په دې دنیا کې جو په کلونو به پراته وي او لیکل دوی راوړي دي په دې نږدې ورځو کې څومره خلک زموږ نه جدا شو ملګري خپلوان مشران علما قیمتي قیمتي علما زموږ د منځ نه لاړو نن یو لوی مفسر یو لوی محدث د پاکستان یو لوی عالم حافظ صلاح الدین یوسف رحمه الله نن د دنیا نه لاړ دا تاسو چې د اردو د تفسیر په دې جوماتونو کې یې که نه دا چې هر جومات کې دلته پروت دی او د مدینې مجمع چاپ کړی د مجمع ملک فهد هغه ودي رنګ کې او ترجمه او تفسیر ورسره د دغه سړي لیکلی دی داسې اوچت اوچتې انسانان چې دا خو صرف د هغه یو تفسیر د نور په سوونو کتابونه هغه لیکلي وو څومره اوچت سړی و چې الله د هغه تفسیر له دومره مقبولیت ورکړو چې ټوله دنیا کې د هغه تفسیر پروت وي دا زموږ د منځ نه بې اعتباره ژوند دی بې اعتماده ژوند دی روغ رمټ سړی به راولېږي مړ به شي روغ رمټ سړی به راولېږي بیمار به شي نو په دې ژوند دوکه کېږئ مه اصل ژوند هغه دغه دی چې تاسو د الله د دین سره تېر کړئ او خپل آخرت ښایسته کړئ ځکه دا خبره یاد ساتئ مشهوره خبره ده وایي ته چې دنیا ته راتلې نو تا جړل او خلکو خندل ماشوم چې پیدا شي جاړي که او خلک خاندي نو داسې څه وکړه چې خلک د برسې جاړي د مرګ په وخت کې ورته خاندي د دنیا نه داسې لاړ شه او په داسې حالات کې لاړ شه چې خلک در پسې جاړي او ته خاندي او ته خوشحاله آخرت له څه وکړئ په دې مه دوکه کېږئ بچي او کور او پټۍ او ځمکه او تجارت دا هر څه پاتې کېدونکي دي